د قبضیت د منځه وړلو له کورنۍ درملنې. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مخکې له دې چې د طریقې در وښیو یوه هیله در څخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور ته د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د ګونګړي نشان باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو ته ټول اول تاسو ته در ورسیږي. په دغه ویډیو کې به زه تاسو درملنې وښیم چې د دې په استعمال سره به انشاءالله وکولی شئ که چیرې تاسو دایمي قبضیت ولرئ، یعنې د قبضیت ستونزه لرئ، په دې سره به مو انشاءالله حل شي. نو راځو چې پیل کړو. اول، ممیز. یو موټی ممیز د شپې د څملستلو څخه مخکې یو ګیلاس اوبو ته واچوئ، په دې کې کیږدئ. سهار یې په نهاره دا ممیز وچښئ. یو څو ورځې دا وڅښئ، انشاءالله په دې سره به مو قبضیت ختم شي. دوهم، لیمو. یو دانه لیمو راواخلئ، له دې څخه اوبه وباسئ، یوه کشوغه د لیمو اوبه د یو ګلاس اوبو ته واچوئ، دې ته لږ اندازه مالګه هم ور اچوئ، سره میکس یې کئ. دغه محلول بیا په نهاره وڅښئ، انشاءالله په دې سره به هم قبضیت له منځه لاړ شي. دریم، انځر استعمال. انځر په خپل ترکیب کې زیات اندازې سره فایبر لري چې په دې سره به د قبضیت څخه هم مخه نیول شوې وي. یو څو دانې انځر راواخله، یو ګیلاس شیدو ته واچوئ، په دې کې جوش کړئ چې ښه جوش شي. وروسته بیا یې سړې کړئ، د سړه کولو وروسته د شپې د ویده کېدلو مخکې دغه څښئ، انشاءالله په دې سره به مو هم قبضیت له منځه لاړ شي. نارنج استعمال. که چیرې تاسو په ورځ کې 2 نارنج خورئ، په دې سره به هم د قبضیت ښه درملنه شوې وي. دا طریقې وازموئ، انشاءالله په دې سره به مو د قبضیت درملنه شوې وي. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که خوښه مې ضروري لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ د کمنټ په برخه کې کمنټ کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه